زه اوس دا مهال د بوډۍ تحصیل چې کوم باړه اګر سټیشن دی هغې مخې له موجود یم چېرته چې مظاهرینو احتجاجي لړۍ شروع کړې ورو. باړه ایکشن کمیټې دا احتجاجي لړۍ مخکې هم کړې وه، مذاکرات هم وشول، وسره د دغو سره معاهدې هم ولیکل شولې، خو د بیا د بده مرغه په هغه باندې عمل درآمد ونه کړلی شو او بجلي شیډول چې کوم دوی 6 ګنټې ویلي وي ته هغه یې 2 ګنټو له راوستو بیا ته اوس نن بیا احتجاجي مظاهره شروع رو. په دا کې د بوډۍ کم خلک سیاسي سماجي وسره هغه خلک چې کوم بلدیاتي نمایندګان دي هغه هم دلته کې راغلي او احتجاج شروع کړی دی. د دغو دا مطالبارو چې کوم د بوډۍ اګر سټیشن نه په مخکنی کوم شیډول و د لومبۍ نه 6 ګنټې هغه دې بحال کړلی شي. دو دا وویل که چېرې دا شیډول بحال نه کړلی شو نو دو وویل چې د سټیشن نه کمرشل چې یو هغه چې بحال شوله نو هغې ته کوم نقصان د اګر سټیشن ورسېدلو هغه به خبرې وسره دو دا وویل که چېرې دا مطالبات ونه منلی شوې نو د کوم تاجکستان لاین دی دا به هم بندوو، د پولیو نه به هم بایکاټ کوو، د ای سی د ډي سی نه به هم بایکاټ کوو. وسره دو دا دړکه هم کړله چې موږ به د دغه اګر سټیشن ګیرو تر هغه پورې جاري تر کومه پورې چې دا مطالبات منلی شوی نه وي. دو دا احتجاجي لړۍ شروع رو، مخکې څه کېږي هغه به موږ سره بیا هم په دې حواله سره شیر کوو.